په جرمني ژبه کې چې دوه نفره خپل منځ کې خبرې کوي، تاسې اورېدلي چې کله کله د ا زی اس پر ځای باندې ډیا ډي ډاس کاروي. لکه دې بیلګه کې یو نفر پوښتنه کړې وو ایست علی، علی چیرته ده؟ بل نفر ځواب ورکړی ډیا ایست zu Hause، هغه په کور کې ده. اوس دلته د علی پر ځای باندې موږ تاسو کتابو کې ویلي چې باید ا راسي، دلته ولې ډیا راغلی ده؟ یا په دې بیلګه کې welche Schuhe gefallen dir، کوم بوټان دې خوښیږي؟ die dort، هغه یو. دا ډیا او دا ډي د دواړو ته ډیمانستراتیو پرونومن یا اشاروي ضمایر وایي. دا دی ډیا، ډي، داس، ډیزا او ینا. داسې دي اکوزاتیو، داتیو او همدارنګه ګینیټیو حالتونه هم لري. راځئ چې دا په تفصیل سره زده کړو، خو مخکې لږ نه تاسو ته ووایم چې همدا نن چې تاسو دا ویډیو ګورئ زمونږ د A1 کورس هم په ویب سایټ کې خپور سو او تاسو کولی شئ نوملیکنه ورته وکړئ. تر دې نن ورځې پورې دا ویډیو خپره شوې ده. د لیک او لوست او د A1 کورسونه چمتو دي. په راتلونکي کې به د A2 او د B1 او همداسې وړاندې نور کورسونه هم په ویب سایټ کې د نوملیکنې او د درس ویلو لپاره چمتو سي. تاسې چې دا ویډیو ګورئ کیدای شي د A1 له کچې مو مهارتونه ډېر لوړ وي، خو حتما په خپلو ملګرو کې داسې څوک لرئ چې د لیک او لوست یا د A1 کورس ته اړتیا لري، نو دا ویډیو ورسره شریک کړئ. د دې ترڅنګ که په کور کې نالوستي مور او پلار لرئ، مسیران لرئ چې لیک او لوست کې ډېر زیاته ستونزه لري، حتما د لیک او لوست کورس ورته ډالۍ کړئ. نو لینک یې درته لاندې د ډسکرپشن په برخه کې ږدمه، هلته یې نه ګورئ، په اسانۍ سره deutschmitzarif.com ولیکئ، سرچ یې کړئ او زموږ ویب سایټ او کورسونو ته لاسرسی پیدا کړئ. راځئ چې خپل درس ته ور وګرځو. ډیمانستراتیو پرونومن یا اشاروي ضمایر ځینې یې چې دي د ارټیکلو په څیر باندې دي چې دلته هم تاسې کتلی شئ، نارینه، ښځینه، خنثی او جمع حالت لري. په نومیناتیو کې هماغه ډیا، ډي، داس، ډي کیږي. اکوزاتیو حالت کې ډن، ډي، داس، ډي، یعنی یوازې ډن کې توپیر راځي. په داتیو کې ډم، ډیا، ډم، ډینن کیږي. نور د ارټیکلو په څیر دي، خو دغه جمع نوم لپاره بیا داتیو حالت کې یو ا ان ور اضافه کیږي، ډینن په دې ډول باندې. ګینیټیو کې بیا په ټولو کې ا ان اضافه کیږي، لکه ډسن، ډیغن، ډسن، ډیغن او ډیغه. په جمع حالت کې دوه دانې ګینیټیو اشاروي ضمایر لرو. اصل کې دواړه یو رقم کارول کیږي، دواړه یو شی دي، ډیغن او ډیغه، هر یو یې تاسې کاروئ. مثالونه یې دلته راسره وګورئ. Zwei Männer stehen dort. دوه سړیان هلته ولاړ دي. Welche ist dein Lehrer؟ کوم یو یې ستا ښوونکی ده؟ جواب Der ist mein Lehrer. اشاره ورته کوي Der ist mein Lehrer. دلته دغه der د هماغه ښوونکي ته اشاره سوې ده، د هغې اشاروي ضمیر ده. یا بله بیلګه Hast du den Brief gelesen؟ تا هغه خط یا نامه ولوستله؟ جواب Nein, den habe ich noch nicht gelesen. نه هغه مې تر اوسه نه ده لوستلی. دلته د ډن اشاروي ضمیر په اکوزاتیو حالت کې د دغه ډن بریف پر ځای باندې وکارول سو او اشاره یې ورته وکړه چې په خپله هم اکوزاتیو حالت کې ده. بله بیلګه Kennst du die Leute dort؟ هغه خلک هلته پیژنې چې هلته ولاړ دي. یا mit denen spiele ich jeden Tag Fußball. و له هغوی سره زه هره ورځ فوټبال کوم. مت داتیف جوړونکی ده، نو ځکه هم ډینن راغلی دلته. ډینن داتیف جوړونکی اشاروي ضمیر ده چې دی جمع نومونو لپاره راځي، ډیلایټ خلک. بله بیلګه Welches Buch willst du؟ کوم کتاب غواړې؟ Das nehme ich، دغه یو غواړمه. بوخ، das Buch کیږي د هماغه لپاره د das اشاروي ضمیر ورته کارول شوی. اوس دا ډس چې ده ډېر زیاتې کارونې نورې هم لري. ډس په دې اشاروي ضمایرو کې تر ټولو مهم ده چې ډېر زیات کارول کیږي. دا به لږ په تفصیل سره زده کړو. ډس خاص اشاروي ضمیر ده. کله چې یو چا یا یو څیز یا یو مطلب ته اشاره کول غواړو نو له دې ضمیر څخه کار اخلو. په دې حالت کې بیا د هغه چا یا شي نوم جنسیت ته موږ فکر نه کوو. جنسیت چې هر شی دغه لپاره موږ ډس کارولی سو. لومړی بیلګه Das ist Herr Schwarz. دا ښاغلی شوارц ده. کله چې تاسې غواړئ یو خپل ملګری یا یو څوک بل چاته ور معرفي کوئ، تاسې کولی شئ das وکاروئ ورته. مثلا Das ist Ali. Das ist mein Freund. Das ist Herr Schwarz. په همدې ډول د شیانو لپاره هم کارولی شئ. Das ist mein Buch. دا زما کتاب ده. د دې ترڅنګ د یو مطلب یا لوی مفهوم د ته اشاره کول لپاره هم کارولی شئ. لکه Ich habe die Prüfung bestanden. ما امتحان پاس کړ، کې کامیاب شوم. Das ist super.
دا عالی ده. اوس دلته دغه د das اشاروي ضمیر د دغه ټولې جملې لپاره کارول شوی، ورته اشاره کوي کنه. Ich habe die Prüfung bestanden. Das ist super. یا بله بیلګه du hast Deutsch gelernt. دا جرمني ژبه زده کړه. Das überrascht mich. دا خو زه حیران کړم. نو دلته دغه das ټول دغه موضوع ته اشاره کړې ده چې تا آلماني ژبه زده کړې، نو د موضوع زه حیران کړم. خو der die das یوازیني اشاروي ضمایر نه دي، موږ دوه دانې نور اشاروي ضمیرونه هم لرو. یو یې ده diese یعنی دا یو، او یو یې ده jene یعنی هغه یو. یو سره ته کوم شی نږدې موږ ورته diese کارو، که کوم شی رانه لرې موږ ورته jene کارو. خو دغه diese چې ده دا ډیر زیات کارول کیږي، باید زده یې کو. او jene چې ده اوس ډیر نه کارول کیږي، په ځای باندې نورې کلمې کارول کیږي. د همدې لپاره دغه jene موږ په تفصیل نه زده کوو او پر ځای هغه نورې کلمې زده کوو. اوس راځو diese ته. diese په معنا دی دا یو. دا د نارینه، ښځینه، خنثی او د جمع نومونو لپاره د نومیناتیف، اکوزاتیف، داتیف او گینیتیف حالتونه لري. نارینه نومونه چې د d آرټیکل اخلي په دې کې diese کیږي. ښځینه نومونه د d آرټیکل کیږي diese، خنثی نومونه dieses او جمع نومونه diese. اکوزاتیف حالت کې نارینه کیږي diesen، ښځینه کیږي diese، خنثی کیږي dieses او جمع نومونه کیږي diese. په همدې ډول داتیف کې diesem، dieser، diesem، diesen او گینیتیف کې dieses، dieser، dieses، dieser. په دې ډول راځي چې بیلګې وګورو. مثلا welche Jacke gefällt dir؟ کوم جاکټ یا جمپر ستا خوښیږي؟ جواب diese ist gut. دغه یو ښه ده. فکر وکړئ ما سره یو جمپر ده، تاسې رانه پوښتنه کوئ چې کوم جمپر دې خوښیږي، زه ورته یم diese ist gut. دا یو ښه ده. نو اوس جمپر die Jacke ده، die Jacke ښځینه نوم ده، د هغه لپاره ورته diese راغلی ده. تاسې د diese پر ځای die هم کارولی شئ، لکه welche Jacke gefällt dir؟ کولی شئ ووایئ die ist gut. دا ښه ده. خو دلته دغه die چې ده عادي اشاره ده او diese ښه کلکه یا محکمه اشاره ده، تاکید ډیر ده پکې. diese ist gut. نور مثالونه سره وګورئ. ist das dein Auto؟ آیا دا ستا موټر ده؟ dieses nicht aber jenes. دا یو نه خو هغه یو زما ده. دلته ګورئ auto ځکه چې خنثی نوم ده das auto ده، نو dieses راغی پر ځای باندې او jenes. بله بیلګه gefallen dir die Schuhe؟ بوټونه دې خوښ سوله؟ diese nicht aber jene. دا مې خوښ نه سول خو هغه مې سول. دلته die Schuhe جمع نوم ده، نو د diese او jene ضمیرونه ورته راغله. اوس موږ د دغه jene پر ځای باندې نورې کلمې کارولی سو، لکه په دې بیلګو کې ګورئ. همدا بیلګه تکراروم. ist das dein Auto؟ آیا دا ستا موټر ده؟ dieses nicht دا یو نه aber das dort، das dort خو هغه یو ده. د jenes پر ځای باندې مو das dort وکاروه. همدارنګه gefallen dir die Schuhe؟ دا بوټونه دې خوښیږي، خوښ سول. diese nicht دا یو نه aber die dort خو هغه یو. یعنی د jene پر ځای باندې موږ کولی سو der، die، das پلوس دا وکارو، لکه der دا، die دا یا das دا. همدارنګه der، die، das پلوس dort وکارو، یعنی der dort یا das dort یا die dort. نو دا ټول هغه یو معنا ورکوي. اوس زمونږ هماغه لومړنۍ پوښتنه چې په دې خالی جي کې د die ضمیر راځي که د sie ضمیر. سوال ده wo ist Anna؟ انا چیرې ده؟ die ist zu Hause یا sie ist zu Hause. کوم یوې صحیح ده؟ جواب دا ده چې دا دواړه سم دي. که چیرې تاسې په کتاب کې لیکئ، رسمي خط لیکئ یا رسمي جي کې خبرې کوئ، د زی به ضمیر وکاروئ. او که چیرې عامیانه خبرې کوئ، چا سره غږیږئ، بیا کولی شئ د ډي هم په دې ځای کې وکاروئ. په معنا کې هیڅ توپیر نه راځي. دا ول اشاروي ضمیرونه. هیله ده له دې نه مو یو څه زده سوي وي. د ویډیو لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. که تر اوسه مو د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، حتما یې سبسکرایب کړئ. موږ نږدې یو 10,000 سبسکرایبر پوره کړو. تر بل ویډیو، تر بل درس پورې ښې چارې.